د ایران او د امریکا ترمنځ بیا د جګړې د پیل خطر زیات شوی دی. د ایران د پوځ ویاند کرمینیا خبرداری ورکړې چې له هرمز تنګي د دوی له اجازې پرته د ایران دوستانو او دښمنان تګ راتګ نشي کولی. هغه ویلي چې له امریکا سره له جګړې وړاندې هرمز تنګی د ایران د دښمنانو او دوستانو په وړاندې پرته له کومې ستونزې خلاص و او اوس یې دغه تنګی تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی. هرمز هست عزیزان، خیلی مهمه. من خواهش میکنم به این موضوع خیلی توجه کنید. ما از یک حقوق حقی برخوردار بودیم که سالها ازش استفاده نمی کردیم. هر کشوری دوست دشمن با عبور بی‌ضرر و با ضرر از تنگه هرمز عبور میکردن بدون اینکه توجهی داشته باشن. We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? اخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تازه اعلان کړی چې سر له دوشنبې به له هرمز تنګي د سوداګریزو بیړیو د بدرګۍ بهیر پیل کړي. ټرمپ چې د عملیاتو ته د ازادۍ پروژې نوم ورکړی ادعا کړې چې بیلابیلو هیوادونو له امریکا په هرمز تنګي کې د دوی د سوداګریزو بیړیو د خلاصون په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دغه راز د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنټکام ویلي دي چې په دې عملیاتو کې به د امریکا له 100 زیاتې جنگي بیړۍ یا الوتکې، رهبري شوي توغندي، څو رول لرونکي ډرونونه، نور جنگي تجهیزات او 15,000 پوځیان شامل وي. سنټکام زیاته کړې چې دا ماموریت د امریکا د ولسمشر په لارښوونه ترسره کیږي. د امریکا له لوري د هرمز تنګي د خلاصون د عملیات په داسې مهال اعلان شوی چې واشنګټن د ایران 14 ماده ییز د خبرو وړاندیز ته هم د پاکستان په لاس خپل ځواب لیږلی او ایران پرې غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي تېره شپه په دې اړه خبرو کې ویلي چې امریکا ته د لیږل شوي 14 ماده ییز وړاندیز ځواب یې ترلاسه کړی او ایران پرې غور کوي. د وړاندیزونو له تبادلې سره هممهاله ورته اقدامات دا ښیي چې د ایران او د امریکا ترمنځ د هرمز تنګي د خلاصون پر سر د یوې سمندري جګړې امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی.